بسم الله الرحمن الرحیم. د منصوبات په بیان سے مفعول به ولا سبق جاری وی. مفعول به د دوم منصوبو کنا منصوبات دوم قسم مفعول به وو. بیا د مفعول به تعریف ما وی او مفعول به سے بیا دا خبره روغلا چې د فعل حذف کوشي په دوه طریقې، یا وی جوازن و یا وجوبان. چې وجوبان حذف کېږي د مفعول به فعل هغه سلیر زوی نه دی. په هغه سلیر زوی شه داسې دو چې یا وی سماعی وی یا وی تحذير وی یا وی ما عزمر عامله علی شریطه التفسیر وی و یا وی منادا وی. بیا منادا سلیر قسمی نه. منادا وی یا مفرد معرفه وی لکه سعیدون. بیا اغراب وی یا زیدو مبنی علی الرفع و یا وی مضاف یا مشابه مضاف وی کا مضاف لکه عبد الله. بیا چې یا حرف ندا په داخل کې نو یا حرف ندا قائم مقام د ادغو فعل کنا به د ادغو فعل د پورا مفعول به واقع کېږي. بیا مضاف بند چې یا داخلاوي به د اعراب ارسی یا عبد الله یعنی منصوب او مشابه د مضافیه دغه سه لکه په غرب نه سړای چیږي او ته ژغور کوي یا طالعن جبلان و یا و منادا معرف باللام وی لکه یا ایها الرجل اسم مفرد معرفه و معرف باللام چوي دا مبني على علامه الرفع مبني وی پر رفع باندې یعنی اخر شوه حرکات د زموي وکچره مضاف یا مشابه مضاف یا نکره غیر معین و په دغه دوه صورتې شوه منادا منصوب وي. په اخري شمه بیا دا سبق وي چې د منادا ترخیم یا جایز ده او ترخیم دغه تویای چې د منادا د اخرنا یو یا دوا حروف ته کاټ کې لکه مالک نه چې کاف کاټ کې مال وې یا مال منصور نه واو ور دوا کاټ کې یا منسو عثمان نه دوا حروف کاټ کې یا عثما تاسو وې او بیا دا خبره مصنف وکړه چې په اخر د مرخم شه زما یا جایزه دو او حرکت اصلیه یا لکه یا مالکو مالکو سے کاف بندے میشتو سے زماوی ای کنا نو کاف دے کاٹ کے دے ترخیم دے وجنا مال ویای اس پر لام بندے دے زماو ویلا دے کاف والا زما دے پا دو ویلا پا لام بندے یا مالو دا سے آویلا شے زمے سرا وہ حرکت اصلیہ سرا آویلا شے چے کاف دے زنے کاٹ کے لام تخپل حرکت اصلی دے کسرے دا خپل اصلی کسره سره وی یا مال شابیا دا خبره توشلا چې یا داسې حرف تا چې هغه په ندا شای استعمالېږي او په مندوب شای استعمالېږي. ندا وی اربلل ته چې چاته ژغ ور کوي او مندوب چې ویر پکېږي بیا یا په دواړه شی عام ده و نو د مندوب ذکر وشو بیا په مندوب شی یو بل لفظ دا وا چې اپ مندوب شه ګوشي استعمالېږي اپ بل تر نه استعمالېږي. یا سره چې ته مندوب ته هغه کوي بیا وې یا زیدا و واسره وا زیدا و په اخر شه الف و ها ورزیوتا کې د اواز ویش داولې د پورا و حکم د مندوب په اعراب و بنا یعنی معرب و مبني کېدل شه پشان د حکم د منادا ده. په دغه ځای باندې د مفعول به ولا بحث تیر شو. دریم منصوب دا مفعول فیه. فصل المفعول فیه فصل دا په بیان د مفعول فیه شه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فیه من الزمان والمکان. هو دای یعنی مفعول فیه دا اسم مضاف ته په دغه ځای شه هو مبتدا شه اسم ما وقع فعل الفعل فيه من الزمان والمكان دا نوې خبر وته جوړېږي به دا مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه جوړېږي. هو دای اسم ما اسم د اخ دا
اسم د ایغ شی دا وقعا فعل الفاعل فيه چې واقع شوی فعل د فاعل په دشه مفعول به ولشه داوا چې هو اسم ما وقعا فعل الفاعل علیه په د باندې په دغه ځای هو اسم ما وقعا فعل الفاعل فيه دغه نه پته ولګی چې دا ظرف ده من الزمان والمکان دا من بیانیه ده یعنی زمان و مکان و یسمى ظرفا و نموشی ظرف کلی تویی و ظروف الزمان علا قسمین و ظروف د وقت دوا قسمه دی مبهم یو قسم یه دا مبهم و هو و مبهم ما هغه دا لا یکون له حد معین چې نوی دلرا حد معین حد مقرر حد معین والوزی زلد تاوشاو رمضان اس رمضان حد معین شتا کنا ایک یہ ابتدا دو و 29 یہ انتہا دو ها و لیا جمعه میں دتا ویلا یوم الجمعه د ودینه د ورځې د مخستان نشری شي تر سبو ورځې د مخستان نه مقابل پره د حدود دی و دهر چې میرو یای دهر معنا زمانه حین وقت اس دغه حد نشته ده دهر زمانه ته ته سم راویه زمانه اطلاق په کول یا کېږي په میاشت یا کېږي و په صدیه یا کېږي و په ډېر صدیه یا کېږي شا ظرف زمان په دوا قسمه ده مبهم ما هغه ده لا یکون له حد معین چې نوی دلاره حد معین مقرر حد کا دهرن وحین لکا دهر وحین دهر یا زمانه تویی کنه دا د روسی میں خلق چې دی د اغه تویی دهری زکه تویی چې دی دا نظریاتو چې دا مخلوق چې دا دغه سه وخت سره خپل پیدا شو ده څه پیدا کوین کای نشتا که هغه خلق د الله تعالی د ذات نه منکر دي نو هغه ته دهری ویای چې دا څه شي چې موجودات دي دغه وخت دا وخت تر پیدا کړی دي و محدود ظرف زمان یو قسم دا مبهم دوام قسم یې دا محدود چې حدود یوي وهو محدود ما هغه دا یکون له حد معین چې وی د دلاره حد معین مقرر حد که یومن لکورز و لیلتن و شپا و شهرن و میاشت و سنتن و کول به نمیشتو سے پیژی کنا چې 12 میاشتې دی پشه و هر میاشت 10 ورځې دو و هر ورځ 24 غنټه دو و هر غنټه 15 منټه دو و هر منټ 15 سکند دا حدود دي وکلها منصوب و دا ټول ظروف د زمان کا مبهم دي او کا محدود دي منصوب دي بتقدیر فی په تقدیر د فی سره چې په دې شی فی مقدر وي تقول تو یای سمتو دهرن مور جاونی ولا په زمانه شه دغه شی فی مقدر دو لکه دغه چې تو یای چې سمتو فی دهرن خو اس فی مش نو سره د مقدر وخلی بیا و دهران چې دغه منصوب ارسی چې د سمتو فعل د پورا دای مفعول وی و پنځه سره مفعولات چې دی هغه منصوب دی وسافرت شهرن و مو سفر وکړو یو میاشت ای فی دهرن د سمتو ولا مثال ای سمتو فی دهرن مو رجاونی ولا پزمونا شه و فی شهرن دغه د شهران ولا تفسیری د تو کو چې ای سفرتو فی شهرن مو سفر وکړو په میاشت شه و ظروف المکان کذالک و ظروف د مکانیا د غرنګ دي کذالک
دغه رنګ دی مبهم یو مبهم ده او هو منصوب ایضا بتقدیر فی وهغه یا منصوب ده ایضا په تقدیر دی فی نحو جلست خلفک و امامک جلست زکشنستل خلفک ورسته دی تو خلفن پیچھے امام مانا آگے جلستو خلفا کا زکشنستل دیتونا ورسته جلستو اماما کا زکشنستل دیتونا مخشه و محدود یعنی ظرف مکان یا یو مبهم ده مبهم تیرش و محدود و محدود ده وهو وهغه محدود ما هغه ده لا یکون منصوبا چې منصوب نوي بتقدیر فی په تقدیر د فی سره بل لا بد من ذکر فی ہے بلکہ ضروری بھی لا بد نشتا خلوصین د ذکر د فینا فی ہے پدشه په محدود ظرف مکان شه فی ہے شه ضمیر چې دا محدود ظرف مکان وہ کا مثبت معنی کوي بل لا بد بلکہ ضروری دا من ذکرن ذکر فی ذکر د فی بلکہ ضروری دا ذکر د فی ہے محدود ظرف مکان شه نحو جلستو فی الدار ٹھیک شلا کنه مثال سره کیسه سپاشلا چې دا سلر کې مفعولات چې وی په هغه شي خالی دغه یو چې دا فی غوړي ضروری و انیرا چې دی هغه شي فی مقدر دو ظروف زمان چې دی په هغه شافی مقدر دو لکه سمتو فی دهرن و سمتو فی شهرن کا محدود وی او کا مبهم وی وہ ظرف مکان چې دا هغه شی مبهم چې دا هغه شی تقدیر د فیشتا وہ چې دا کیم یغه دا محدود دی په هغه شی تقدیر د فی نشتا بلکې ذکر د فی ضروری دا لکه جلستو فی الدار زکشنستل په کیر شی و فی السوق و په بازار شی و فی المسجد و په جماعت شی باسا ګرون خونه دا تکرار یو کې او ویسه تو احمد علی سره ویل چې کته څه غونډه توجه مو ته 100% د تا ګورن داسې د سترګې په کنجونه شه هاري وتا او دا د سبق ابدا بي او د استوز ابدا بي چې استوز ته د پلاتی والی سبق ته هغه سمره توجه سره سبق دته وي او تو خپل میوشه اشاره سره کوي ها دغه نتیجه دار سی چې سړی بشاو کا کو پرین میں نیمه غنټه هغه څه فائدہ نه وکړه چار د ته څه دماغ سو سره پوښ شوی و دا خدا سره چې لکه چې نصيحت څه فائدہ نه کوي به اخر کار د چا نصيحت سره تاسو سړی شي چې زه دمره په خواجه په پستا سره لګیاي ټوکې کټکاله خاندو اشاره د پر خو د باقی ټیم توسه تا سمرا دستیاب ده کس پښتنه کوي خو استوز نه کاوه کته شي غوړې خو استوز نه غوړه درس په ټیم شه د طالبان خپل میون شه ژغې دو اشاره د بیا ادبی دو سخت بیا ادبی دو